بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمندو اوریدونکو، زموږ نننۍ خپرونه ده بیا هم د قبر شپه. د غرغرې شیبې الله تعالی قرآن کریم په ډېرو آیاتونو کې خپل بندگان توبې کولو ته هڅولي دي او دوی پر دې پوه کړي دي چې د دنیا او آخرت نیکمرغي په توبه کې ده. د الله تعالی امر او هڅونې ته په پام لازم ده چې له مرګ او مرض وړاندې د هر مؤمن له خپلو ګناهونو سره اړیکې وشلوي، پښیماني ښکاره کړي او په اخلاص سره الله تعالی ته توبه وباسي. د ځانکدن په شیبو کې توبه د اعتبار وړ نه ده. الله تعالی د سورت النساء په یو ځای کې ګناهګارانو ته خبر ورکړی چې د مرګ پر مهال توبه نه قبلیږي. ژباړه: خو د هغو خلکو لپاره توبه نشته چې پرله پسې بدکارونه کوي تر دې پورې چې کله له هغو نه د یو تن د مرګ نیټه رارسېږي، نو په هغه وخت کې وایي چې اوس مو توبه ویستلې ده. او همدغه راز د هغو کسانو لپاره هم توبه نشته چې د مرګ تر وخته پورې په کفر کې پاتې شي. د دغو ډول خلکو لپاره خو موږ دردناکه سزا تیاره کړې ده. د رسول صلی الله علیه وسلم حدیث هم پر دې دلیل دی چې د غرغرې په حالت کې توبه نه قبلیږي. امام ترمذی رحم الله په حسن سند سره حدیث نقل کړی دی چې رسول صلی الله علیه وسلم ویلي: الله تعالی د بنده توبه قبلوي تر هغه چې د غرغرې حالت ته نه وي رسیدلی. رسول صلی الله علیه وسلم حدیث ته په عقیده او پام ښایي په عادي شیبو کې له ګناه څخه سملاسي توبه وباسو، بیا ګناه ونه کړو او هم د توبې لړۍ د غرغرې تر شیبو ونه غځوو، ځکه هغه مهال توبه نه قبلیږي. نو قدرمندو اوریدونکو، که هر څومره ګناهونه هم کړي وي، سر د همدې شیبې نه راولټېږئ او په دې مبارکه میاشت کې الله رب العزت ته رجوع وکړئ او توبه وباسئ. په دې میاشت کې الله رب العزت ټول شیطانان بند کړي دي او د جنت دروازې خلاصې دي. رب العزت ته رجوع وکړئ، توبه وباسئ او په هغو ګناهونو باندې پښیمانتیا وکړئ کوم ګناهونه چې کړي دي. الله رب العزت دې موږ او تاسو ته توفیق د توبې ویستلو راکړي. الله رب العزت دې موږ او تاسو د هر قسمه ګناهونو نه وساتي.